السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله 12 کسان مړه شو. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په هر صورت به نواز شریف وطن ته واپس راولمه. وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د پارلیمنټیرین وفد سره ملاقات وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په باجوړ کې د ګریډ سټیشن افتتاح وکړه. کامران بنګش د اوږدې وقفې نه پس په اولني ځل د اسمبلۍ په اجلاس کې شرکت وکړ. مریم نواز د بلوچ طالب علمانو په درنه کې شرکت وکړ. مریم نواز ویلی دی چې د تحقیقاتو حق حکومت ته یا بیا عدلیه ته حاصل دی. بلاول بټو زرداری په ګلګت بلتستان کې جلسه عام ته وینا وکړه. سراج الحق په منډي بهاودین کې یوت کنونشن ته وینا وکړه. ایمل ولی خان د پارټۍ اجلاس ته وینا وکړه. اختر منګل د حکومت نه د جدا کېدو راز ښکاره کړ. علي محمد خان په بره شا کې شمولیتي اجتماع ته وینا وکړه. ثاقب علي خان په شیرګړ کې د سولر لایټس افتتاح وکړه. د ریسکیو ډبل 122 فایر فایټر ټیم په مردان کې په میډیکل کمپلیکس باندې لګېدلې اور مړ کړ. د مقبوضه کشمیر پخوانی وزیر اعلی محبوبه مفتی خبري کانفرنس ته وینا وکړه. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په ملک کې 12 کسان مړه شوي دي. د کرونا وایرس د متاثرینو شمیره 3,65,683 ته رسیدلې ده. د ملک د مختلفو برخو په هسپتالونو کې دا وخت د کرونا وایرس 845 مریضان زیر علاج دي. په تیرو 4 ورځو کې د کرونا وایرس د مثبت کیسونو تخمینه 40% لګولې شوې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف به په هر صورت واپس پاکستان ته راولمه. د زیاته کړې ده چې په دې لړ کې به د برطانیې د وزیر اعظم سره خبرې کومه. که په دې لړ کې برطانیې ته د تلو ضرورت راغی نو زه به مخ نه اړوم.
د جنوري د میاشتې پورې به نواز شریف واپس پاکستان ته ضرور راولو. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د پارلیمنټیرین وفد سره ملاقات وکړ. د دې وفد قیادت د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر کوو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په باجوړ کې د بجلی د 132 کیوي ګریډ سټیشن افتتاح وکړه. د پدې موقع باندې په باجوړ کې یو جلسه عام ته وینا هم وکړه. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاوني خصوصي کامران بنگش د اوږدې وقفې نه پس د اسمبلی په اجلاس کې په اولني ځل باندې شرکت وکړ. د اطلاعاتو مطابق په چینوټ کې عالمي ختم نبوت کانفرنس شرکتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې دغه کانفرنس شرکا وینئ. په دې کانفرنس کې په لکونو مسلمانان شریک شو. د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز د بهاودین زکریا یونیورسيټي د بلوچستان د طالب علمانو په احتجاجي کیمپ کې شرکت وکړ. دا د څه وخته پورې په احتجاجي کیمپ کې د احتجاج کوونکو طالب علمانو سره ایساره وه. بلې خواته مریم نواز ویلي دي چې د کراچۍ د واقعه د تحقیقاتو حق چا بل شاته نه حکومت ته یا بیا عدلیې ته حاصل دی. دې په دې خبره باندې زور ورکړ چې چا بل شاته دا حق حاصل نه دی چې د تحقیقاتو دعوه وکړي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په ګلګت بلتستان کې جلسه عام ته وینا وکړه. د په دې موقع باندې وویل چې د عمران خان ګلګت بلتستان ته را رسېدل نه دي پکار. عوام په مکمله توګه باندې بېروزګاره شوي دي. په دغه وجه باندې په ګلګت بلتستان کې عمران خان ته موقع نشو ورکولی. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په منډي بهاودین کې یوت کنونشن ته وینا وکړه. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان په باچا خان مرکز پیښور کې د پارټۍ اجلاس ته وینا وکړه. د مسلم لیگ نون مرکزی مشرانو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، حسن اقبال او صوبائی صدر امیر مقام په ثوابۍ کې ورکرز کنونشن ته وینا کړې ده. اختر منګل د حکومت نه د جدا کېدو راز ښکاره کړ. دوی چې حکومت زمونږه په شپږو نکاتو باندې عمل درآمد ونه کړ، په دغه وجه باندې مونږه د حکومت نه جدا شو. بلې خواته د بلوچستان حکومت پی ډي ایم ته ویلي دي چې د دهشتګردۍ خطره ده، په دغه وجه دې د بلوچستان جلسه ملتوي کړي. د پارلماني امورو د پاره وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د جلاله د برشا په انور خان کلي کې یو شمولیتي اجتماع ته وینا وکړه. د په دې موقع باندې په پی ټي آی کې شمولیت کوونکو ته د پاټۍ ټوپۍ ورپسر کړې. د انور خان کلي ته د سویګیز د سهولت د فراهمۍ د یو ترانسفارمر او د لارې د پخولو اعلان هم وکړ. د مسلم لیگ یوت وینګ ضلع مردان صدر ثاقب علي خان د ایم پی ای جمشید خان د پڼه په شیرګړ کې د لګولې شو سولر سټریټ لایټس افتتاح وکړه. د په دې موقع باندې د افتتاح نه پس سره د ملګرو دعا وغوښته. د اطلاعاتو مطابق په مردان کې د پیسو پټرول پمپ سره نږدې په میډیکل کمپلیکس باندې اور ولګېد. په اطلاع ملاوېدو باندې د ریسکیو 112 فایر فایټر ټیم په موقع باندې ورسېد او دغه اور په پېښورانه مهارت سره قابو کړ او مړ یې کړ. د مقبوضه کشمیر پخوانی وزیر اعلی محبوبه مفتی یو خبري کانفرنس ته وینا وکړه. دغه خبري کانفرنس په وخت باندې دیتا په میز باندې د دې د پارټۍ او د مقبوضه کشمیر جنډا لګېدلې وه او په کانفرنس کې د دې په میز باندې د بھارت جنډا په نظر را نغله. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.
پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.